په لرې پروت کلي کې اوړی پیل شو. اوړی خو د مزو او چرچو وي. مزې دې مزې. ګوره ملخه داسې مه کوه، ژمی را روان دی. خو میږیانو ټول اوړی غله راټوله کړه. تاسو ټوله ورځ کار کوئ. میږیانو ټول اوړی غله راټوله کړه او تر څنګ یې ملخ ته هم نصیحت کاوه، مګر تاثیر یې نه کولو. واه 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 واه، دا خپل کار کوه، زه مې خپلې سندرې ویمه. ما ته به هره ورځ خواړه را رسېږي. ژوند د سخت کار لپاره نه دی. خو میږیانو خپلې خوارۍ او هڅې جاري ساتلې او ټول اوړی یې زحمت وویست. خواري مو ژوند تضمینوي. ژمي ته تیاری وکړه. مړه تا خو سل ځل ویلي دي. ژمي ته باید خواړه راټول کړې. لا خو ژمی نه دی راغلی. نن خو هوا ډېره یخه ده. ملخ ورو ورو دې نتیجې ته ورسېد چې میږیانو ورته سم ویل. هغې لکه چې رښتیا ویلي. ما خو تا باندې خپله غاړه خلاصه کړې وه. ژمی پیل او واورې شروع شوې، مګر ملخ د اوسېدو ځای نه درلود. اوس به څه کومه؟ وی یخني دا ځای راکوي. میږي ته به ورشمه که ځای راکړي. خلاصه که. دا ولې دروازه نه خلاصوي؟ اوړی چېرته وي؟ غلطي به شوې ده. زه هېڅ هم نه لرم، اوس به څه کومه؟ د میږي ورباندې زړه وسوځېد او کور ته د ننوتو یې ورته وویل. ډېره مننه. زه به دې دا ښه هېڅکله هېر نه کړم. تاسو خو ډېر څه جمع کړي دي. زه خو هېڅ نه لرم. بس په ارام سره خوراک کوه. خیر اوسې. مننه، زه ډېر ناراسته وم. هغه سندرې، هغه ګډاګانې. څومره ډېره غله جمع کړې. ما به ګډا او نڅا کوله او دوی به خواري.
اوس ارام وکړه او ویده شه. زه غواړم تاسو سره مرسته وکړم. دا خو ډېر درانه دي. ما خو به ستړی کړي. زه دا نشم کولی. وګورئ زما څومره اوږدې خپې دي. زه بره چوکاټونه جوړومه. صحیح شو که نه؟ سبا به موږ سره کومک وکړي. ولې نه؟ سمه ده. څومره ښه هوا ده. ما ته خوند راکوي. زه نور د کار په خوند پوه شوم. دا اوړی به زه تاسو سره کار وکړم. صحیح ده که نه؟ بس راځه وو. واه واه ما ته ټول فصل ښکاري. منظرې کوه. ملخ وپتېله چې بې زحمته راحت نشته، نو هماغه و چې راتلونکی اوړی د میږیانو په ملګرتیا سره د غلې راټولول پیل کړل.